او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټې وړلو کار اخیستل کیږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي او د شیطان په پله مه ځئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی دا 8 نر او ښځې دي 2 د میږو له نوې نه او 2 د وزو له نوې نه ای محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د میږو او د وزې په ګېډه کې وي د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې رښتوني یاست او همدغه راز 2 د اوښ له نوې نه او 2 د غوایي له نوې نه دي پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ یا غوا په ګېډه کې وي آیا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حراموالي حکم درکړی و نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه کومه وحی چې ماته راغلی ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړی شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی او کوم خلکو چې یهودیت غوره کړ پر هغو باندې موږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پوښتیو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا موږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې موږ وایو بیخي رښتیا وایو اوس که هغوی تا دروغجن وګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب د رحمت لمن ارته ده او له ګناهکارانو څخه د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدی نشي دا مشرکان به ستاسې د دې خبرو په ځواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو به موږ مشرکان شوي وو او نه به زموږ پلار نیکه او نه به موږ کوم شی حرام ګڼلی د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زموږ د عذاب خوند وڅاکه دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي تاسې خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ بیا ووایه ستاسې د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله سره دی بېشکه که الله غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه دوی ته ووایه چې خپل هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نور له خپل رب سره شریکوي ای محمده دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اوروم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به هم ورکړو او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په داسې توګه چې ډېره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په طول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ موږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټه ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوئ په عدالت سره یې وکړئ که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړئ د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ
او په نورو لارو باندې مزئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي تیت پرک به مو کړي دا دی هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې له انحراف څخه ځان وژغورئ بیا موږ موسی ته کتاب ورکړی و چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب نو تاسې د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ لرې نه ده چې پر تاسې رحم وشي تر څو چې دا ونه وایي چې کتاب له موږ نه پخوا دوو ډلو یعنې یهود او نصارا ته نازل شوی او موږ د هغو له لوستلو بېخبره وو او اوس تاسې دا پلمه هم نشئ کولی چې که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به له هغو نه ښه هدایت میندونکي وو تاسې ته ستاسې د رب له لورې نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی اوس به له هغه چا نه بل غټ ظالم څوک وي چې د الله آیتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړوي کوم کسان چې زموږ له آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو آیا اوس خلک دې ته سترګې په لارې دي چې د هغوی مخې ته پرښتې راشي ودرېږي یا ستا رب په خپله راشي یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې را څرګندې شي بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې ښه نو تاسې سترګې په لاره اوسئ موږ هم انتظار باسو کومو خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته د هغو معامله الله ته سپارلې ده همغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي دي څوک چې د الله حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره 10 چنده ثواب دی او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی او په چا باندې به ظلم ونه کړی شي ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه زما رب په یقیني توګه ماته سمه لاره راښودلې ده بیخي صحیح دین چې په هغه کې کوم کوږوالی نشته د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کېدو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نه و ووایه زما لمونځ زما د عبادت ټول مراسم زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي چې د هغه هیڅوک شریک نشته د همغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سره ټیټونکی زه یم ووایه آیا زه له الله نه پرته کوم بل رب ولټوم په داسې حال کې چې همغه د هر څه رب دی هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤل هغه پخپله دی هیڅ پیټی پورته کوونکی د بل پیټی نه پورته کوي بیا ستاسې ټولو د خپل رب لوري ته ورګرځېدل دي په هغه وخت کې به هغه ستاسې د شخړو حقیقت تاسې ته دروښیي ما هغه ذات دی چې هغه تاسې د ځمکې خلیفګان وګرځولی او له تاسې نه یې ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې درکړي تر څو تاسې ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسې باندې ازمویښت وکړي بېشکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی